السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، دغه بحث نوم به اسلام د رحمت دین دی کښیږدو او بحث به په دې پوښتنه سره شروع کو: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه شي د پاره را لېږل شوی دی؟ آیا دی علیه الصلاة والسلام د بشریت د عذاب د پاره را لېږل شوی دی؟ آیا دی علیه الصلاة والسلام د انسانیت د نړولو د پاره را لېږل شوی دی؟ آیا الله جل جلاله دی علیه الصلاة والسلام په دې سره مکلف کړی دی چې د خلکو څخه د دوی د کفر او د دوی د عناد په سبب انتقام واخلي؟ دغه ټولو پوښتنو جواب الله جل جلاله د سورة الانبیاء په 108 نمبر آیات کې فرمایي: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ ته نه لېږلی مگر رحمت د ټولو عالمیانو د پاره. دغه الهي رحمت د صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت هدف او د بعثت مقصد دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله له طرفه دغه لارورکی او غافل بشر د پاره رحمت دی. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 159 نمبر آیات کې فرمایي: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني نو د الله جل جلاله د رحمت په سبب چې پرتا سوی دی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ته همیشه دوی ته نرمی کوي، او کتبت خوې او سخت زړه وای نو خامخا به اصحاب ستاده شاوخوا څخه سره پاشل سوی وای. الله جل جلاله دغه تائید او تاکید کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رؤوف او رحیم دی، او ورته فرمایي کتبت خوې او سخت زړه وای نو د الله جل جلاله د رسالت د رسولو او تبلیغولو لائق نه وي، او موږ به هم دغه رسالت په تبلیغولو نه وای مکلف کړی. نو دا معلومه سول چې د رسالت خاوند او رسونکی باید خامخا مهربانه، رحیم، حلیم، د پراخ سینې خاوند، زغم درلودونکی او د صبر خاوند وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: یا ایها الناس انما انا رحمة مهدات. رواه ابن سعد. یعنی ای خلکو، په تحقیق سره زه خامخا رحمت لارښوونکی یم. همدارنګه ټول اهل حدیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اوصافو کې رانقل کړي او روایت کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو خلکو پر کوچنیانو او پر خپل کورنۍ مهربانه وو. او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهربانه وو، او هیڅوک د شي د غوښتنې لپاره نه دی ورته راغلی چې د هغه شي د ورکولو وعده یې نه دی ورسره کړې، او که به هغه شی ورسره موجود وو ور به یې کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول انسانان و دې ته ترغیب کړي او تشویق کړي دي چې د الله جل جلاله پر مخلوق، که لوی وي که کوچنی، که نارینه وي که ښځې، که مسلمانان وي که کفار، رحم او شفقت کوي. چې دغه مقصد د اثبات د پاره ډیر دلایل شته، چې د هغو د جملې څخه عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. یعنی الله جل جلاله پر هغه چا رحم نکوي چې هغه پر خلکو رحم نکوي. خلک عام دي، مسلمان او کافر ټول پکې شامل دي.
همدارنګه د ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واوریدل چې وی فرمایل لن تؤمنوا حتى تراحموا، یعنی ستاسو ایمان تر هغه پوره او کامل نه دی ترڅو یو د بل سره رحم ونه کړی. اصحاب کرام وویل یا رسول الله موږ ټول رحیم او مهربان یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل انه ليس برحمه احدكم صاحبه ولكنها رحمه العامه، رواه الطبراني. یعنی رحمت دا ندی چې یو ستاسو د خپل ملګری او آشنای سره رحمت کوي، بلکې رحمت عام رحمت دی چې یو څوک پر هر چا ولري. دغه حدیث شریف پر دې دلالت کوي چې یو مسلمان باید پر هر چا رحمت ولري، که ته پیژنې او که نه پیژنې، که د خپل وی کپردی باید رحمت او مهرباني پر ولري. د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، رواه ابو داود والترمذي. یعنی پر رحم کوونکو رحمان جل جلاله رحم کوي، پر هغه چا رحم کوي چې په مځکه کې دي، هغه څوک به رحم در باندې وکړي چې په اسمان کې دی. اوس نو ته په دغه جمله کې فکر وکړه چې وایي پر هغه چا رحم کوي چې په مځکه کې دي، نو به تاسو د دغه دین چې د ټولو او عامو انسانانو د رحمت د پاره راغلی دی عظمت در معلوم سي. یعنی هر هغه څوک چې پر دغه مځکه ژوند کوي که څه هم کافر وي، هغه په اسلامی قانون د دې حقدار دی چې رحم پر وسی. یو څوک به وایي نو په اسلام کې د کفارو سره جنگ ولی راغلی دی؟ موږ وایو چې جنگ د هغه چا سره کیږي چې دغه الهي رحمت او د خلکو په مابین کې دریږي. هغه څوک چې دغه رحمت د خلکو څخه منع کوي هغه باید د منځه یوړل شي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 110 نمبر آیات کې فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس. دغه آیات شریف په ترجمه کې ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي تاسو د خلکو د پاره شد خلقو یاست، ځکه تاسو خلق په زنجیرانو راکشوي چې جنت ته داخل کړي. اسلام د هغه حقد او عناد څخه پاک او بری دی چې نور ملتونه او قومونه د ژوند په ډیرو مرحلو کې د هلاک وکندو ته ورأچولې دي. هغه سخت زړونه چې رحمت او شفقت پیژني، هغه سخت زړونه چې رحمت او شفقت نه پیژني، هغه د پاک او صادق مؤمنانو زړونه نه دي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا تنزع الرحمه الا من شقي، رواه ابو داود. یعنی رحمت نه استل کیږي، نه استکول کیږي مگر د بدبخت څخه. په دوهم جهانی جنگ کې 80 میلیونه انسانان ووژل شو، تر داسې اندازې چې د وژل شو کسانو د پاره قبرونه نه پیدا کېدل او د نړۍ د هر ځای څخه د مرګ او وژنې بوی راپورته کېدی. بشریت د وینو په دریابو کې غرق وو. څونه چې د سترګې دید او لیدنه کول د انسانانو ککري او د انسانانو اندامونه دي لیدل. دغه جنگ د مشرانو او قومندانانو ډېر کوشش داو چې عام او بېګناه انسانان د دشمن په نامه سره ووژني او څونه چې په وسه پوروي خپل قوت او طاقت د شارو پر نړولو، د کارخانو او فابریکو پر خرابولو استعمال کړي. د ژوند او تمدن هیڅ علامه پرې نږدې. دغه کسانو کم حریت او کم ازادي و بشریت ته راوړل. دغه جنگ د چی شي لپاره وو او د هغه د لپاره دلیل څه شي دی؟ دغه جنگ اخلاقی اسباب او نتیجه څه شي و؟ دغه جنگ د بشمیره وژنو او خرابوي مسؤلیت څوک پر غاړه اخلي؟
هیڅ نه په دغه باره کې فکر کړی دی او نه یې کوي چې په دغه جنگ کې فقط د حسد د سنگدلی او خواهشاتو حکمرانی و دغه جنگ مغرور مشرانو او قومندانانو فقط د خپل قوت او طاقت معلومول مقصد و او عالم ته هغه خرابي او بربادي پیښ کړه خو تر دې ټولو عجبه ده چې اوس د هغو خلقو ځامن چې دغه بدنامه او رسوا کوونکې بشري قصابي او مدني خرابي وکړه اسلام او مسلمانان په سنگدلی او بیرحمۍ سره متهموي او دوی وایي چې د اسلام دین داسې دین دی چې شدت خوښوي او خپل پیروان ووجني خرابي او بربادي ته دعوتوي او دا هغه شرم راوړونکي درواغ دي چې نه په تاریخ کې دلیل لري او نه په واقعیت کې نه اوس دغه کار پېښ دی او نه په تاریخ کې پېښ شوی دی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیبر و يهودو ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورلېږي نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا رسول الله آیا تر هغه جنگ ور سره وکړم چې زموږ په مصر سره کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم رواه البخاري يعني په آرام سره ورهسه ترڅو د دوی منطقې ته ورسېده بیا نو دوی اسلام ته دعوت کړ او په هغه سره خبر کړ چې د الله جل جلاله حقوق په اسلام کې پر دوی واجب دي په والله ک الله جل جلاله یو سړی ته ستا په واسطه سره هدایت وکړي دا ستا د پاره تر دې شدي چې د تور او شانو غلو لري دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و یو خپل قومندان ته داسې لارښوونه ده چې په هغه کې نه وجنګ کولو ته او نه د وینو وتویولو ته ترغیب او تشویق ستا بلکې په دغه لارښوونه کې داسې طریقه ور شوول کیږي چې د دغه کفارو هدایت او په حق سره قانع کېدل تر دې شدي چې جنگ ور سره وسی او دوی پر کفر ووجل سي او په جنگ کې د اسلام د رحمت د علامو څخه یو هم هغه ده چې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه یې روایتوي او وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی ټولی ته چې د جنگ د پاره تلل و فرمایل انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين رواه أبو داود يعني پنامه الله او پمرسته الله او پر ملت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرکت وکړي او شیخ فانی موجنی همدارنګ طفل او کوچنی او شذ موجنی خیانت مکوي خپل غنیمتونه سره یو ځای کوي صلح کوي او احسان کوي بشک چې الله جل جلاله احسان کوونکی خوشوي نو هغه کسان چې شارونه ونړول او د هغو اوسیدونکو ټول ووجل د شذو کوچنیانو او سپینجرو په وجنه کې هم هر قسم بین المللي منع اسلحه استعمال کړي بزګران په کشتو کې ووجل راهبان په صومعو کې ووجل عابدان په عبادت خانو کې ووجل کله ځان د اسلام سره برابر ولای ټول هغه جنگونه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې سوي دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګډون پکښ کړی دي یعنی ټول هغه جنگونه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عهد او زمانه کې پیښ شوي دي
په هغو ټولو کې فقط د کفارو د مشرانو څخه 200 نفره وژل شوي دي او هغه کسان و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې آزار کړی وو او د صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب یې وژلي وو په هر وخت او هر ځای کې پر مسلمانانو تنګیر واستلی وو هغه کسان و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب یې د ډیرو عذابو او تنګیو په سبب د خپل وطن او خپل مالو و پریښولو ته مجبور کړی وو مګر بالمقابل که تاسو تاریخ وګورئ یوازې په صلیبي جنگو کې په میلیونو مسلمانان وژل شوي دي او په میلیونو مسلمانانو ته په بدترینو او سخترینو عذابو سره عذاب ورکول شوی دی هغه کسانو چې د رحمت ناره وهي ستاسو رحمت کم دی او ولې مترنن ورځې پورې د دغه خپل بدو اعمالو و معافنه د غوښته جوستاپ لوبون چې د لوی مستشرقینو څخه دی وای حق خبره داده چې په ټول تاریخ کې داسې رحم کوونکي او بخښونکي فاتحین نه دي پیژندل شوي لکه عرب او دا هم اسلام دی چې مسلمانانو ته دغه رحم او بخښنه ورکړي او ورښولې دي او وای موږ د جنگو مختلف شکلونه ولیدل لکه د افیون جنگ او تر هغه بدتره د نوي استعمار جنگونه او تر هغه هم بدتره د صهیونیت ظلم او سخت زړه چې فقط د وینو تجاوز او عام وجنې سره محبت لري اوس تاسو وګورئ هغه د مسلمانانو رحمت دی او دا د دوی د دشمنانو شدت او سخت دلی ده نو کومه ډله په شدت وجنه او تروریستي سره متهمېدلای شي د اسلامي رحمت د اقسام څخه یو هم رحم پر کوچنیانو دی د هغو سره ملاطفت او محبت کول او د هغو نه آزارول دي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما مچکی په دغه وخت کې اقرع ابن حابس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست و نو اقرع وویل زلس اولاد لرم او د هغو څخه یو هم نه دی مچکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وکتل او یې فرمایل من لا يرحم لا يرحم متفق علیه یعنی چې څوک رحم نه کوي رحم نه پر کیږي د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وایي ځینې صحرایي عرب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله او د خبرو په جمله کې دا پوښتنه هم وکړه آیا تاسو خپل کوچنیان مچوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو هغه وویل مگر موږ والله نه مچو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه متفق عليه يعني آیا زه ستاده پاره څه کولای سم چې الله جل جلاله ستاده زړه څخه رحمت استلی وي اوس نو دغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دغه د علیه الصلاة والسلام د شریعت قوانین دي او هغه کسان دي چې پر د صلی الله علیه و آله وسلم او د اسلام پر دین درواغ وای او وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ خوشونکي انسان وو د وینو تویولو ته شوق وو او رحمت نه پیژندي هر هغه څوک چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه درواغ دغه افترا او دغه بهتان وای هغه به شرم او بدبخت دی په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو مسعود بدری رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وای ما یو کوچنی مریی په چلاخه سره واه د شاده طرفه څخه یو आवाज واوریدي چې ویل یا ابا مسعود پوسه خو ما د قهر څخه دغه आवाज نه و پیژندي چې د چا आवाज دی کوم وخت چې आवाज کوونکی را نږدې سو هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ویل اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام رواه مسلم يعني
یا ابا مسعود پوسه بشک چې الله جل جلاله پر تا تر دغه ډیر قادر دی څومره چې ته پر دغه مری قادر یې. قال فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا رواه مسلم. ابو مسعود وای چلاخه می وغورځول او و می ویل تر دې ورسته به هیڅ کلم رایي و نه وهم. او په یو روایت کې راغلی دی چې ابو مسعود وویل یا رسول الله دغه مرایي د الله جل جلاله د رضا د پاره حر او آزاد دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کله داسې نه وای کړي اور بس وزلی وای. اوس نو هغه مؤسسه چې د کوشنیانو څخه د آزار د منع کولو او دفع کولو د پاره جوړې شوې دي باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه شرف او فضیلت اقرار او اعتراف وکړي چې د کوچنیانو حقوق یې راژوندي کړي دي او د دوی د آزارولو څخه منع کړي ده او پر هغو دا لازمه ده چې د خپل مؤسسو پر دروازو هغه نبوي مشرف احادیث وزړوي کم چې په هغو کې دا تاکید شوی دی چې پر اطفالو رحم کوي د هغو سره تلطف او احسان کوي او د هغو د آزارولو څخه منع کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه رحمت څخه چې پر اطفالو یا پر کوچنیانو یې درلودي یو هم داو چې د اطفالو د مرګ په وخت کې پر هغو ژړل. د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لور په داسې وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال راولېږي چې زه او سعد او ابی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره موجود وو او ول موږ ګمان کوو چې زما کوچنی لور د مرګ په حالت کې ده نو یو ور مشتراسه چې دغه کوچنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمسی کېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په جواب کې سلام ورولېږي او ویل ورته وایي هر هغه شی چې الله جل جلاله یې د چا څخه اخلي یا یې چاته ورکوي هغه د الله دی او هر شی د جل جلاله سره لیکل شوی دی نو ته اجر د الله جل جلاله څخه غواړه او صبر کوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور بیا حال راولېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکاوه چې یو راسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورهیسو او موږ هم ورسره ملګری وو. هلته یې هغه کوچنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیږ کې ورپریستل او د هغې سا پورته کښته کېدل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر سترګو اوښکې راتوی سوې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری وو وویل دا څه شي دی یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هذه رحمه وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده الا الرحماء متفق عليه. یعنی دا رحمت دی الله جل جلاله یې د خپل بندگانو څخه د هغه چا په زړه کې اجدي چې د جل جلاله خوشوي او الله جل جلاله د خپل بندگانو څخه پر چا رحم نه کوي مگر خو بیا یې پر رحم کوونکو رحم کوي یعنی الهي رحم د رحم کوونکو د پاره دی. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی وای موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په داسې وخت کې هغه کور ته ورغلو چې د علیه الصلاۃ والسلام کوچنی زوی ابراهیم علیه السلام هلته د روح ورکولو په وخت کې وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مبارک سترګو اوښکې راتوی سوې. عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته وویل او ته یا رسول الله یعنی ته هم جاړې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابن عوف انها رحمه یعنی د عوف زویه دا رحمت دی
او بیا یې دغه جمله هم پر زیاته کړل: ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. یعنی بشک سترګې اوښکې تویوي او زړه غمجن دي او بې له هغه څخه چې زموږ رب په راضي کېږي بل څه نه وایو او موږ ستا په فراق سره غمجن یو یا ابراهیم. مګر هغه رحمت چې اسلام یې پر ښځه لري هغه داسې رحمت دی چې په هغه سره مسلمانان په هر وخت او هر ځای کې فخر کولای شي. چې د هغه رحمت په باره کې به اوس دغه درې حدیث وړاندې شي. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی چې په یو غزا کې یو وجل سوی ښځه ولیدل شوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو او کوچنیانو د وجلو څخه منع وکړه. رواه مسلم. او په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه ښځه خو د دې د پاره نه و چې جنگ وکړي. او بیا یې په اصحاب کرامو کې وکتل او یو ته وویل وخالد ابن ولید ته ځان ورسوه او ورته ووایه منو کار وجنه مشهزه. په هغه حدیث شریف کې چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اللهم اني احرج الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه. یعنی الهي زه خلق د دغه ګناه څخه په شدت سره منع کوم چې د دغه دوه ضعیفه طبقو حق یا مال ضائع کی چې هغه یتیم او ښځه دي. په دغه حدیث شریف کې چې ښځه ضعیفه وبلل شوه د هغه څخه مقصد دا دی چې پر دې باندې رحم او شفقت وسی، ښه ژوند او معامله ورسره وسی، نیکی او احسان ورسره وسی، آزار ورونه رسول سي او حقوق یې ضایع نسی. د اسلام د دشمنانو فکر او عقل چیرې دی چې دوی په خپل باطلو او کاذبو ادعاګانو کې وایي چې اسلام د ښځو سره سخته او شدیده معامله کوي یا وایي چې اسلام د ښځو حقوق نه دی ورکړي. آیا دوی دغه ذکر شوی احادیث یا هغه نور احادیث چې د ښځو د حقوقو په باره کې راغلي دي نه دي اوریدلي او که پر هغو ټولو احادیثو سترګې پټوي؟ بیا هم په اسلام کې رحمت دونه زیات دی چې تر انسان ورتیریږي او هغه چارپای حیوانات هم په خپل رحمت کې داخل کړي دي. اسلام د خپل رحمت، شفقت او احسان څخه و حیوانات ته هم حصور کړی ده. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري. یعنی یوې ښځې ته د یوې پیشي په سبب چې د مرګ تر وخته بندي کړې وه عذاب ورکړل سو، نو دغه پیشي په سبب اورته داخله سوه ځکه د هغه وخت څخه چې دا یې تړلې وه نه یې مړول او نه یې اوبول او نه یې پرېښول چې د مځکې د حشراتو او خزندو څخه یو شی وخوري. او په یو بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري. یعنی یو ښځه د یوې پیشي په سبب چې تړلې وه اورته داخله سوه، نه دې خواړه ورکول او نه یې هغه پرېښول چې د مځکې د حشراتو څخه خوراک وکړي. دا خو د هغه چا سزا او جزا سوه چې د یو حیوان سره ظلم وکړي. او اوس د هغه چا حال هم واوري چې پر حیوان رحم او زړسوی ولري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا
فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر رواه البخاري. يعني یو سړی پر لار رهیو ډیر تږی سو په لار کې یو څا پیدا کړي هغه څا ته ورکشته سو او اوبه وچشلې او بیرته د څا څخه راووتی پس له راوتلو یا راختلو څخه یو سپی ولیدي چې د ډیرې تندې څخه ژبه را ایستلې و او د مځکې پلنده خاوره یې خولې لګولې. سړی د ځان سره وویل دغه سپی هم په هغه اندازه تږی دی څونه چې زه تږی وم. نو بیرته ساته ورکشته سو او خپل بوټ یا موزه د اوبو څخه ډکه کړل او د راختلو په وخت کې هغه موزه په خله سره ونیول او راپورته سو. سپی وبکی الله جل جلاله دغه د عمل قبول کړي او دته بخښنه وکړه. اصحاب کرام وویل یا رسول الله آیا موږ لره د حیواناتو په اوبولو او مړولو کې هم اجر او ثواب شته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په هر ژوند کې یا د هر ژوند سره په احسان کولو کې اجر او ثواب شته. همدارنګه په حدیث شریف کې راغلی دی چې الله جل جلاله د بنی اسرائیل څخه یو زناکاره شزه د یو تږي سپی په اوبولو سره وبخښله او جنت ته داخله کړه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما من انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا سأله الله عز وجل عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها رواه النسائي. يعني داسې یو انسان نسته چې یو چوغکه یا تر هغه لوی مرغه به له حق څخه ووجني مګر الله جل جلاله به د هغه پښتنه ځنی وکي چې ولې دی ووجي. یو چا وویل یا رسول الله د دغه چوغکه حق څه شدی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل حق یې دادی چې حلاله کې او وی خوره داسې نه چې سره پرې کې او وی غورځوي. او د هغه رحمت څخه چې اسلام یې پر حیوانانو لري یو هم دادی چې موږ یې د حیوانانو سره په احسان کولو امر کړیو او د حلالولو په وخت کې به نه بیرول کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم. يعني الله جل جلاله د هر شي سره او په هر شي کې په احسان کولو سره امر کړی دی. نو کله چې تاسو یو شی وجني په ښه طریقه سره وجني او کله چې یو حیوان حلالوي په ښه طریقه سره حلال کړئ. کم څوک چې حلال کول کوي چاړه دي شته رکی او هغه د حلالولو حیوان دي پراحت کی. د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې وسړي پس د حلالولو د پاره پری استی او د چاړه تیر کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورتول آیا ته غواړې چې څو واره ووجنه؟ ولی دی چاړه د مخ تر دی چې په سپری باسه نه تیر کول. رواه طبراني والحاکم. اوس نو هغه د نن ورځې ټولنې او مؤسسې چې د حیوان سره رحمت کول په نامه یادېږي آیا په دغه نبوي آداب خبر دي او دوی څنګه د اسلام د شوالي او فضیلت څخه انکار کوي؟
حال دا چې اسلام 14 قرنه د مخه د حیوان سره رحمت کول په دغه صریحه او واضحه طریقه بیان کړی دي او دغه مؤسسې تر اوسه پورې دا فرق نشي کولای چې کومه طریقه حق ده او کومه نه حق ده ځکه دوی دغه پر اسلامي طریقه حلالول شدت او ظلم بولي او په هغه ډیرو فائدو چې په اسلامي حلالولو کې موجود دي نه پوهیږي او نه په خبر دي دوی اول حیوانات په برقي جټکو یا کرنټو وژني او بیا یې حلالوي یا یې پر سرو وهي چې هغه ووجل سي بیا یې حلالوي او دوی دغه خپل کار رحم پر حیوانات بولي خدا معلومه خبره ده کم چاله چې د الهي وحي په واسطه لارښوونکی نوی موجود د هغو ټول کارونه سره ګډوډ وي پر هغو خپل نفسي غوښتنې غالب وي هر سپین توازګه وایي او پر هر تور د خرما ګمان کوي او په عین حال کې په خپل ناقصو کارو پر نورو فخر کوي چې دغه کار په خپل عیب او نقصان دی خدا معلومه خبره ده چې د نفسي خواهشاتو سترګې لندې دي په عربي کې شعر دی چې مقصد یې داسې دی کم څوک چې د خولې په بدخوندۍ مریض وي د هغه په خوله کې زلال او بترخي وي هغه عجبه واقعه چې د حیوان د رحمت په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کیږي هغه حدیث شریف دی چې امام احمد او ابو داود یې روایتوي او وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انصار څخه د یو سړي باغ ته ورغلی په دغه باغ کې یو اوښ کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي زګیروي سو او تر سترګې اوښکې راتوي سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او د اوښ تر غوږو لاندې حصه ورومشل اوښ چپس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه اوښ خاوند څوک دی یا دغه اوښ د چا دی د انصار څخه یو ځوان راغلی او ویل یا رسول الله دغه اوښ زما دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل آیا په دغه حیوان کې چې الله جل جلاله ستا ملک ګرځولې دی د الله جل جلاله څخه نه بیریږي دغه اوښ ماته شکایت وکي چې ته یې نه مړوي او پرله پسې سخت کارونه پکوي رواه احمد و ابو داود د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت دونه پراخه دی چې جماداتو هم خپل حساب کې اخیسته ده په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په خطبه ویل نو به د خرما د درختي د هغه تنې سره ودرېدي کما چې په مسجد نبوي کې ولاړ و کله چې بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره منبر جوړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه منبر د خطبه ویلو د پاره ودرېدي دغه د خرما د درخت تنې وژړل او اصحاب کرامو دغه تنې داس زګروي واوریدي لکه هغه حامله اوښه چې کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منبر څخه راکښته سو او پر دغه تنې لاس کښېښاوه لاس یې پر تیراوه ترڅو چې آرام وسول رواه بخاری دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او شفقت دی دغه مشاعر او احسان دی او دا هغه قانون او شریعت دی چې ټول بشریت وهغه ته وربولي زه نه پوهیږم چې د نن ورځې کافران ولی دغه فضیلت څخه انکار کوي او ولی پر دغه اخلاقی لوړوالي سترګې پټوي دوی نه دي ملامت ځکه پر خوږمنو سترګو د لمر وړانګې ښه نه لګیږي یا خو خوږمنې سترګې اصلا د لمر وځلاندو وړانګو ته د خپل مرض په سبب کتلای نشي همدارنګه د مریضانو په بدخوند خلو کې خوږې او به هم ترخه معلومیږي ورونو دغه بحث تر اوریدلو ورسته شای دا سوال او پوښتنه د ځینو هغو کسانو سره چې د شرعي احکامو او قوانینو په نتیجه نه پوهیږي او د اسلام د دشمنانو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي پیدا سي چې اسلام دومره د رحمت او شفقت دین دی نو په اسلام کې ولی
قصاص، رجم، د لاس پرې کېدل او په درو وهل سته. نو د دوی په ګمان اسلام د شدت او عنف دین دی. زه د دغو کسانو په جواب کې په مختصر ډول سره وایم، د اسلام دین د فرد او ټولنې لپاره د مصلحت او ښېګڼو دین دی. د اسلام دین د سهولت او آسانتیا، د عدالت او مساوات، د الفت او محبت، د دوستی او ورورګلوۍ دین دی. د اسلام دین د علم او عمل دین دی. اسلام داسې دین دی چې مستقیمه او سمې لارې ته لارښوونه کوي. د اسلام دین کامل او شامل دین دی. اسلام د وفا، صداقت او امانت دین دی. اسلام د عزت، قوت او مناعت دین دی. اسلام داسې دین دی چې اساس یې توحید دی، روح یې اخلاص دی او شعار یې ورورګلوي او عفو ده. د اسلام د ښېګڼو څخه یو هم ده چې مجرمانو او ظالمانو ته د حد او قصاص جزا تعین کړي ده، چې دغه حدود په واسطه سره انسانان د هغه تجاوز او ګناهو څخه چې الله جل جلاله ځینې منع کړي دي راګرځول کیږي او منع کیږي. او په دغه اسلامي حدود او جزاو سره اسلامي شریعت ستا دین، ستا ځان، ستا عقل، ستا مال، ستا نسب، ستا شرف ټول در وساتل، چې اوس په اسلامي قانون کې دغه شپږ شیانو ساتل په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د اسلامي شریعت او جزاو د فائدو څخه یو مهمه فائده ده چې د اسلامي ټولنې د هر فرد یا هر مسلمان دین او عقیده ورساتي. هغه دا چې اسلام ردت یا مرتد کېدل حرام کړی دي. ردت ودې ته ویل کیږي چې یو څوک پس له اسلام راوړلو یا اسلام قبلولو څخه بیرته و کفر ته رجوع وکړي. و کفر ته د رجوع کولو قسمونه ډیر دي. مثلا یو څوک داسې یو کلمه یا جمله ووایي چې په هغه کې کفر وي، یا خو هغه جمله په خلاص سره ونه وایي خو د هغې جملې عقیده ولري، یا د اسلام په اصول او اساساتو کې داسې شک ولري چې انسان د اسلام څخه پوزي، یا الله جل جلاله لره یو څوک یا یو شی په قول یا فعل یا عقیده کې شریک وګرځوي. مثلا یو څوک به له الله جل جلاله د بل چا څخه په دعا سره د خپل حاجاتو او ضرورتو غوښتنه کوي، یا به له الله جل جلاله د بل چا پر نامه حیوانات حلالوي، یا به له الله جل جلاله د بل چا څخه د نفع او ضرر رسیدلو عقیده ولري، یا د بل چا څخه د داسې شیانو غوښتل چې د هغو شیانو ورکړه او کول به له الله جل جلاله د بل چا په قدرت کې نه وي، یا هغه شی حلال وبلل سي چې الله جل جلاله حرام کړی وي، یا به له الهي قانون څخه په بل قانون سره حکم کول او هغه قانون شریعت ګرځول، او دغه قسمه څخه نور کارونه چې انسان د دین څخه پوزي. نو په اسلامي قانون کې د دین او عقیده د ساتنې لپاره د مرتد وجل حتمی او ضروری دي. ځکه مرتد انسان د اسلامي ټولنې لپاره یو ضررناک میکروب او یو فلسفه یا شلسفه عضو یا اندام دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من بدل دینه فاقتلوه، رواه البخاري وغيره. یعنی کچا د اسلام دین په بل دین بدل کړی، د اسلام څخه واوښتي وې وژني. او دغه کار د دې لپاره کیږي چې مسلمانانو ته د دوی دین او عقیده ورساتل شي، ابدي سعادت او کامیابی په نصیب شي. نو په دغه قاطع امر سره د دین د ضایع کولو او بدلولو مخه ونیول شو. دوهم، د اسلامي شریعت او جزاو د فائدو څخه یو مهمه فائده ده چې د انسان یا بشر نفس یا ځان ورساتي. نو ځکه الله جل جلاله د یو مؤمن مسلمان یا اهل ذمه وجل او د هغه وینه بهول حرام کړی دي، او هر قاتل یا وجونکي ته الله جل جلاله په سخت عذاب سره وعده ورکړی ده. الله جل جلاله د سورة النساء په 93 نمبر آیات کې فرمایي:
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني هر هغه څوک چې یو مؤمن مسلمان په قصد سره ووجني او دغه مسلمان قتل هم روا وبولي، نو دغه قاتل جزا جهنم دی چې تل او همیشه به دی په دغه جهنم کې وي، او الله جل جلاله پر د باندې قهر او غضب کړی دی، او الله جل جلاله دغه قاتل د خپل رحمت څخه لري کړی دی، او دغه قاتل لره ډیر لوی عذاب تیار کړی او آماده کړی دی. نو ځکه قتل د کبیره یا لوی ګناهو څخه یو ډیر لوی ګناه ده، او قتل یو د هغو او هلاکونکو څخه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اجتنبوا السبع الموبقات متفق علیه. یعنی د او هلاکونکو کارو څخه ځانونه وساتئ، او د هغو او هلاکونکو کارو د جملې څخه یو هم د هغه چا وجل ذکر کړی دی چې الله جل جلاله د هغه وجل حرام کړی دی، چې هغه د بیګناه مسلمان وجل دی. مګر خو بیا د یو مسلمان انسان وجل روا دی په حق سره. هغه حق چې د مسلمان وجل د قاضي د پاره روا کوي څه شي دي؟ هغه درې شیان دي. اول، قصاص، هغه چې یو څوک د یو مسلمان د وجلو په سبب قصاصيږي. دوهم، پس له واده کولو څخه زنا، یعنی یو څوک کنارینه وي کښزه چې واده یې کړی وي او زنا وکي، او د هغه پر دغه زنا کولو څلور داسې شاهدان تیر سي چې وایي موږ داسې ولیدل لکه ستن پتار کې، یا هغه څوک په خپل پر خپل ځان په زنا کولو سره څلور واره شاهدي ادا کړي، نو دغه څوک د مرګ تر وخته په ډبرو وشتل کیږي. مګر هغه څوک چې واده نه وی کړی او زنا ځنی پېښه سي، د رجم او وجلو په عوض او بدل کې په درو وهل کیږي. دریم، پس له اسلام څخه مرتد کېدل یا کافر کېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه. یعنی پس له ما څخه برته او کفر ته رجوع مکوي چې ځینې ستاسي د ځینو نورو غاړي ورپرې کوي یا یې وژني. تاسو ولیدئ چې دغه یو د بل وجنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کفر وباله. نو که د اسلامی قانون د حکم په مراعاتولو سره او د قصاص د بیر څخه زه تاونه وجنم او ته ماونه وجنې، نو اسلام او اسلامی قانون د ټولو انسانانو نفس او ځان وروساتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري. یعنی کچا یو معاهد، هغه چې د اسلامی حکومت د طرفه د امان عهد او وعده ورکول سوی وي ووجي، معاهد و دغه چاته ویل کیږي کې دغه څوک ووجي، د جنت بوی به نه پرومشلي پر دا قاتل. کوم وخت چې دغه سخت او شدید عقاب د هغه چا په باره کې وي چې د يهودو یا نصاراو څخه بلکې د عام کفارو څخه هغه څوک ووجني چې مسلمانانو د امان عهد ورکړي وي، نو د مسلمان د وجلو په باره کې څه فکر کوي، خاصتا چې بیا به ګناه ضعیفه او کوچنی یا شذ هم وي. نو ځکه په اسلامی شریعت کې د نفس او ځان د ساتنې او احترام د پاره د هغه چا وجل چې په قصد سره یو مسلمان وجني حتمی او ضروری دي. قاتل باید خامخا د دې د پاره ووجل سي چې خلق پر خپل ځانو او نفسو په امان وي او په ټولنه کې د وجنو مخه ونیول سي. الله جل جلاله د سوره البقره په 188 نمبر آیات کې فرمایي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يعني اے مؤمنانو، پر تاسو باندې قصاص فرض کړه سوی دی په هغو کسانو کې چې په قصد سره وجل کیږي. حر سړی پر حر سړی قصاصيږي، مریی پر مریی قصاصيږي،
او ښځه پر ښځه قصاصيږي. بیا هم الله جل جلاله د سورة البقره په 109 نمبر آیات کې فرمایي: ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. یعنی تاسو لره په قصاص کې ژوند دی اې د عقلو خاوندانو د پاره د دې چې تاسو ځانونه وساتئ. یعنی په دغه قصاص سره تاسو ویني ساتل کیږي. په قصاص سره بدبخت او بے پروا انسانان د بل چا د وجلو څخه منع کیږي. ځکه هر څوک چې په دې پوسي کما قتل وکړي زه خامخا وجل کېږم، هغه هیڅ کله پر قتل کولو اقدام نه کوي. کوم وخت چې په یو ټولنه کې ولیدل سي چې قاتل ووجل سو، نور خلق هم په دغه سره عبرت اخلي او د بل چا د وجلو په باره کې فکر هم نه کوي. مګر کچيري بیا په یو ټولنه کې وقاتل ته بیل وجلو او قصاصولو بل سزا او جزا ورکول کېدل، په هغه ټولنه کې هیڅ کله د قتل او وجلو مخ نه نیول کیږي. همدارنګه ټول شرعي حدود او جزاوي د بدوی د مخنیوي لپاره دي چې دغه جزاوي د حکیم او خبير الله جل جلاله پر حکمت دلالت کوي چې د بشر د مصلحت لپاره مقرره کړی دي. په کومه ټولنه کې چې د جنگ، قتلولو او وجلو مخه ونیول سي چې زه تا ونه وجنم او ته ما ونه وجنې، معلومه خبره ده چې ټولنه د قتل او وجنې څخه خلاصه او فارغه شوه. دریم، د اسلامی شریعت او جزاو د فائدو څخه یو بل مهمه فائده ده چې د انسانانو عقلونه وروساتي. نو ځکه الله جل جلاله ټول مستونکي او نشکونکي شیان لکه شراب، چرس، تریاق، افیون، هیروین او داسې نور حرام کړی دي. الله جل جلاله د سورة المائده په 9 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. یعنی ای مومنانو، بشکه چې شراب او قمار، بوتان او دفال اچولو غشي دغه څلور سره نجس دي او د شیطان د عمل څخه دي. نو تاسو دغه کارو څخه د دې لپاره ځانونه وساتئ چې د الهي عذاب څخه نجات پیدا کړئ. ورونو، په آیات شریف کې د خمر لفظ ذکر شوی دی او خمر و هر هغه شی ته ویل کیږي چې په نشه سره عقل لاندې کوي او پټوي. دا فرق نه لري چې دغه شی وچ دی کلوند چې شل کیږي که خوړل کیږي. نو ځکه د خمر تر لفظ ټول نشکون کې شیان لاندې دي، که شراب وي یا نور شیان، او ټول حرام دي. و شراب ته د خبائث مور، د ګناهو جمع کوونکی او د هر شر کلی ویل کیږي. دا په دې سبب کوم وخت چې څوک شراب وچشي او نشسي نو په ځان نه پوهیږي او بل هر ګناه چې په مخ ورځي هغه کوي. که چا د شراب چشلو او نشه څخه ځان نه وساتي، هغه د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نافرمانی وکړه او په همدغه سبب د الهي عذاب ور او لایق ګرځي. ورونو، الله جل جلاله شراب حرام کړی دی ځکه چې په حقوق کې ډېری خرابې سته. د انسان شخصیت نړوي، د عقل روښانه ملغلره تاریکوي، مال بے ځای او عبث مصرفيږي، دین ته ضرر او تاوان رسیږي، د انسان شرف تر داسې اندازې فضائلیږي چې شاهدی نه قبليږي. نو د عاقل انسان لپاره فقط یو دغه ضررو څخه کافی دی چې د شراب د چشلو څخه لاس واخلي. حال دا چې شراب الخبائث او رذائل دي، نو ځکه د انسان د عقل د ساتلو لپاره په اسلامی شریعت کې دا لازم او ضروری دي چې د شراب چشونکي دي په درو ووهل سي. دا د دې لپاره چې خلق دغه ګناه څخه لاس واخلي او عقلونه سالم پاتې سي او په دغه سالم عقلو سره اول د الله جل جلاله اوامر او نواهی او پیژني او عملی کړي او هم د خپل ټولنې خدمت وکړي. نو به د دارین سعادت په نصیب سي او د شقاوت څخه به خلاص سي.
څلورم د اسلامی شریعت او جزاو د فائدو څخه یو بل مهمه فائده ده چې د انسانانو مالونه ورساتي. اسلامی شریعت یوازې د مسلمانانو نه بلکې د ټولو هغو کسانو مال ورساتلی دی چې د دوی سره اوسېږي. نو ځکه اسلام غلا حرام کړی ده. غلا وهغه کار ته ویل کیږي چې د یو چا مال د هغه په پټه او په نارضایت سره واخیستل شي. غلا د لویو او کبایرو ګناهو څخه ده تر داسې اندازې چې اسلامی شریعت وغله یا غلا کوونکي ته ډېره بده او سخته سزا مقرره کړې ده چې هغه د لاس پرې کېدل دي. دا د پاره ده دي چې یوازې زما او ستا نه بلکې د ټولو انسانانو مالونه وساتل شي. ځکه کغل په دغه پو او دای یقین سي چې په غلا کولو سره د لاس پرې کیږي هیڅ کله به د چا مال ته لاس ورونه غځوي. الله جل جلاله د سورة المائده په 8 نمبر آیات کې فرمایي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني د نارینه غله او غلې ښځې لاسونه د هغه عمل د جزا د پاره چې دوی کړی دی ور پرې کړی. دغه د لاس پرې کول د الله جل جلاله د طرفه تنبیه او خبرتیا ده او الله جل جلاله د احکام په جاری کولو کې قوي او حکیم دی. هیڅ کار یې بل حکمت څخه نه دی. تاسو په هیږي دغه د لاس پرې کولو سزا چې غلط ورکول کیږي دا د هغه غلاسي مال په بدل کې سزا او جزا نه ده بلکې دا د غلا کولو سزا ده د پاره د دې چې نور غله دغه د لاس په پرې کولو سره درس او عبرت واخلي. په دې کې هیڅ شک نشته په کوم ملک او وطن کې چې دغه شرعي او الهي حکم عملی سي یعنی د غله لاس پرې کړل سي نو درو غلوته تر سزا ورکولو یا لاس پرې کولو وروسته بالکل د غلا دروازه بنديږي. بیا به هیڅ غل پر غلا کولو اقدام او جرأت ونه کړي مګر دا چې نن ورځ د تهذیب او تمدن دعوه کوونکي د غله د پاره دغه شرعي سزا ظلم او وحشت بولي. د دې معنا دا سوه چې دوی غلا او پناه سره د بل د مال اخیستل وحشت نه بولي بلکې دغه ناوړه کار تهذیب او تمدن بولي. کدوې دغه غلا تهذیب او اخلاق نه بولي نو د غلا د منځوړلو د پاره بیا مهذبه او اخلاقی سزا کافی نه ده او دغه د دوی مقرره سوي سزاګانی هیڅ کله غلا نسی ورکولای. کله لږ وحشت په قبلولو سره غلا ورکه او ډېر غله پر لار برابر سي شای چې دغه د تهذیب او تمدن دعوه کوونکي هم خوش او راضي سي. ځکه د دوی د تهذیب او تمدن سره دغه اسلامی وحشت د دوی په قول مرسته او کومک کوي. په پخوا زمانه کې هم یو د اسلام دشمن ملحد پر دغه اسلامی سزا چې د غله باید لاس پرې کړل سي اعتراض کړی وو او داسې به ویل اسلامی شریعت د یو لاس دیت 500 دیناره مقرره کړی دی. یعنی کله یو چا څخه د بل چا لاس په سهو او خطا کې پرې کړل سو هغه ته باید 500 د سرو زرو دیناره ورکړي. نو دی وای دغه څه قیمت به لاس چې په پرې کولو سره 500 دیناره لازمیږي دا به کله معقوله وي چې د 5 یا 10 روپو په غلا کولو سره دی پرې کړل سي. دا د په نظر خو یو اسلامی عالم د په جواب کې ویلي دي او شی ویلي دي انها لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت. یعنی کوم وخت چې دغه لاس امین او امانتکار وو ګران قیمت وو او پوره قیمت یې درلودي 500 دیناره 500 پالوي مګر کوم وخت چې غلا وکړه او خاين سو نو سپک او ذلیل سو بیا نو قیمت نه لري د 5 یا 10 افغاني په مقابل کې باید پرې کړل شي. هغه خپل
قیمت او ارزښت د دغه خیانت په واسطه د لاس څخه ورکړي. پنځم، د اسلامی شریعت او جزاو د فائدو څخه یو بل مهمه فائده ده چې د انسانانو نسل او نسب ورساتي. الله جل جلاله زنا او هغه کارونه چې د زنا وسایل او اسباب ګرځي حرام کړی دي، لکه حرام قتل، حرام خبرې، حرام اوریدل. دا ولی ځکه د زنا پر رواجولو او کولو سره هلاکونکي مرزونه نشریږي، د انسانانو عزت او شرف لوټیږي او نسب په ګډ وډ کیږي. یعنی د یو چا نسبت د واقعي پلار ته نه بلکې بل چاته کیږي او د پردوی خلکو څخه میراث وړي چې په دغه کار سره ظلم او داسې مفاسد په وجود راځي چې یوازې الله جل جلاله په پوهیږي. الله جل جلاله د سورة الاسراء په 22 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. یعنی تاسو و زنا ته مور نږدې کېږي، بشکه چې دغه زنا په عقل او په شرع کې بد، قبیح او فاحش کار دی او بد عادت او بد عمل دی. سبحان الله. تاسو د الله جل جلاله د کلام و شدت او شائسته متوجه یاست. رب عز وجل فرمایي: ولا تقربوا الزنا. و زنا ته مور نږدې کېږي، یعنی د زنا مبادی او دواعی هم باید ونکړل شي. نو ځکه پردوی ښځې ته بېله شرعي عذر څخه قتل او لاس وروړل هم منع دي، ځکه دغه کارونه د زنا دواعی او مبادی بلل کیږي. او که الله جل جلاله فرمایلی وای چې زنا مکوي، په هغه کې په دغه اندازه سره منع نه و لکه اوس چې و فرمایل و زنا ته مور نږدې کېږي، یعنی هیڅ داسې کار مکوي چې هغه د زنا د پاره وسیله او زنا ته رسونکی وي، لکه حرام قتل، حرام خبرې، د حرام اوریدل. او د دې د پاره چې د انسانانو نسب سره ګډوډ نشي او نسبونه پاک وساتل سي، نو الله جل جلاله د هر مجرد او جرا زنا کوونکي د پاره کناري نوي کښزه سل درې وهل لازم وګرځول او دغه شار څخه به هم د یو کال د پاره فرار کوي. الله جل جلاله د سورة النور په 2 نمبر آیات کې فرمایي: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یعنی هغه شذ چې زنا یې کړی وي او هغه سړی چې زنا یې کړی وي او نکاح یا واده یې نیوي کړی، نو ای قاضیانو او ای حاکمانو، تاسو هر یو د دغه دواړو سل درې وهي که تاسو پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان او یقین لرئ. نو تاسو پر دغه دواړو زناکارانو د الله جل جلاله د حکم په عمل کولو کې زړسوي یا مهرباني مکوئ. او یو ډله د مؤمنانو دي دوی ته د عذاب ورکولو په وخت کې حاضر سي چې د دوی فضاحت او رسوایی زیات سي او د نورو مسلمانانو د پاره عبرت سي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، هر هغه نارینه او ښځه چې واده یې کړی وي او په څلورو شاهدانو یا په خپل اقرار سره زنا پر ثابت سي یا په ښځه کې د زنا په سبب حمل ښکارا سي، دغه څوک د مرګ تر وخته په ډبر سره وشتل کیږي چې ودغه ته رجم ویل کیږي. او دغه حکم په هغه آیات شریف سره ثابت دی چې لفظ د آیات منسوخ او حکم یې باقی دی. همدارنګ په صحیح احادیثو سره ثابت دی. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کوي چې وسړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د زنا کولو اجازه وغوښتل. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل دغه کار و ما ته جائز او رواکه. دغه خبرې په اوریدلو سره حاضر اصحاب کرام ټول په قهر سول چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې دغه بی ادبی او بی حیايي څنګه کوي.
خو رؤوف او رحیم رسول صلی الله علیه و آله وسلم وځوان ته وویل را نږدې شه. کوم وخت چې سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځان ته نږدې کښناوه او ورته ویل آیا ته په دې راضی او دا دې خوښه ده چې یو څوک دغه ناروا کار ستا د مور سره وکړي؟ سړی وویل یا والله هیڅ کله پر راضی نه او نه خوښوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه ترتیب د سړی یو قریبه خور، خاله، عمه، شزه او نور وریادول او سړی په یو هم نو راضی چې دغه کار دی ورسره وسی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نور خلق هم ستا غوندي یا نور خلق هم تا غوندي دي د خپل مندو، خوندو، خالګانو، عمګانو او خپل ټولو اقرباو سره دغه فعل نه خوښوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه چې الهي دغه ګناه ورمعاف ک او زړه ور پاک او فرج وساته. راوی د حدیث ابو امامه رضی الله تعالی عنہ وایي دغه سړی تر دغه دعا ورسته داسې متقی او پرهیزګار سو چې واځي شذ ته نه بلکې هیڅ بد کار ته نه کتل. شپږم د اسلامی شریعت او جزاو د فائدو څخه یو بل مهمه فائده ده چې د انسانانو عزت او شرف د نور خلقو د تعارض څخه ورساتي. نو ځکه الله جل جلاله پر پاکو او بری انسانانو په زنا سره تهمت ویل حرام کړی دي او تهمت ویونکو ته په شدید عذاب سره وعده ورکړی ده. الله جل جلاله د سوره النور په 23 او 23 نمبر آیاتو کې فرمایي ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يعني بشك هغه کسان چې دوی پاکي به خبره مؤمن شذي د زنا په تهمت سره ولي پر دوی باندې په دنیا او آخرت کې لعنت کړه سوی دي او دوی لره ډیر لوی عذاب سته په هغه ورځ کې چې شاهدی باور کړي پر دوی باندې ژبه د دوی او لاسونه د دوی او پښې د دوی پر هغو افعال او اقوال چې دوی په دنیا کې کول. او الله جل جلاله د سوره النور په 3 او 5 نمبر آیاتو کې فرمایي والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني او هغه کسان چې پاک شذي او پاک نارینه د زنا په تهمت سره ولي او بیا پر دغه خپل خبره 4 نفر شاهدان محکمه ته حاضر نکړي نو دغه خلک اچا درې وهي او د دوی شاهدی هیڅ کله مقبلوي او دغه تهمت وینکي فاسقان دي مګر هغه کسان چې پس له دغه تهمت ویلو څخه توبه وکړي او خپل عمل اصلاح کړي نو بشک چې الله جل جلاله شبخشونکی او ډیر رحم کوونکی دی. یعنی دغه د فاسق نوم ځنی استکیږي په نافرمانه بندگانو کې نشمیرل کیږي مګر هغه د شاهدی نه قبلېدل پر ځای پاتې دي. دغه تهمت ویلو په سبب یې د مرګ تر وخت شاهدی نه قبلېږي. الله جل جلاله په دغه مبارک آیاتو کې مستدارا وشول هر هغه څوک چې پاکه حره شذ په زنا یا فاحش کار سره متهم کی هغه په دنیا کې ملعون دي او اچا درې وهل کیږي څنګه چې دی فاسق دی شاهدی هم نه قبلېږي او په آخرت کې هغه لره سخت عذاب دی. ورونو
په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يعني د او هلاکونکو شیانو یا کارو څخه لري سي یا لري اوسي ځانونه ځنی وساتي. اصحاب کرام وویل یا رسول الله هغه او کارونه څه شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یو شی د الله جل جلاله سره شریک بلل، سحر یا کود کول، د یو داسې انسان وجل چې دغه وجنه الله جل جلاله حرام کړی وي مګر په حق سره، د سود او ربا خورل، د یتیم د مال خورل، او د کفارو سره د جنگ په ورځ و دشمن ته شاګر زول، او پر پاکو مؤمنو او به خبرو شذو د زنا تهمت ویل. اوس نو دغه او هلاکونکو کارو د جملې څخه یو هم قذف یا پر پاکو مؤمنو او به خبرو شذو د زنا یا فحشا تهمت ویل دي، او دغه تهمت په داسې شکل سره ویل کیږي چې څوک و پاکي مؤمنه او حر شذته وایي ای زناکاری، یا د دې و میړه ته وایي د زناکاری میړه، یا د دې زوی ته وایي د زناکاری زو، یا د دې ولور ته وایي د زناکاری لوري. کداغه سي جمله یا د دغه جملو پر قسم داسې یو جمله چې په هغه کې د زنا تهمت وو و یو نارینه یا شذته وویل سي، پر دغه وین کې حد جاری کیږي چې دغه حد اچا درې دی، یا به دغه خپل خبرې پرشتاوالي څلور داسې شاهدان تیروي چې هغه څلور نفر د قاضي په حضور کې شاهدي ادا کوي چې هو دغه شذي یا دغه نارینه دغه سکړي دي، نو دغه وین کې د درو د وهلو څخه خلاص دي. او که دغه خپل خبرې پرشتاوالي شاهدان و نه درول او هغه مقابل طرف پر د حد جاری کېدل وغوښتل، خامخا په درو وهل کیږي او د تر مرګ پورې شاهدي هم نه قبليږي ځکه دی فاسق دی. او نن ورځ څونه ډیر کسان دغه سناوړو او نالایقو خبرو پر ویلو دلاوره دي چې دغه خپل خبرو د اثبات لپاره نه شرعي دلایل لري او نه څلور نفر شاهدان لري. حال دا چې دغه خبرو پر ویلو په دنیا او آخرت کې عذاب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي. يعني آیا خلق بیل حاصلات څخه د جبو د دوی بل شي پر خپل مخانو په اور کې غورځوي، بل شي پر خپل مخانو په اور کې غورځوي؟ یعنی ډیر خلق و اورته د دوی د جبو په واسطه لويش، ځکه دغه جبه ده چې درواغ، غیبت، نمیمت او تهمتونه په ویل کېږي. اوس دی ولیدل چې دغه ذکر سو اسلامی حدود یا جزاء په واسطه سره انسانان پر خپل دین، پر خپل ځانو، پر خپل عقلو، پر خپل مالو، پر خپل نسب او پر خپل شرف په امن او امان کې سول. ټول انسانان دغه جزاء په سبب دغه ګناهو او جرایمو څخه ځانونه لري ساتي. نو خود دوی په دین، په دنیا او په آخرت کې خوشحالي او کامیابی حاصلوي. دغه اسلامی جزاوي دغه بشري وضع سو قوانینو څخه کم چې و الهي احکام او جزاو ته تغییر ورکړي دي ډیر فرق لري. هغه ناقص قوانین چې ناقص بشر وضع کړي یا مقرره کړي دي، هغه چې مجرمانو او هغو کسانو ته چې د خلکو پر دین او وینه، د خلکو پر شرف او نسب، د خلکو پر مالو او عقلو تیری او تجاوز کوي
او بیا د وخت حاکمان و دغه مجرمانو ته یوازې په بند یا مالی جریمو سره جزا ورکوي، نو په نتیجه کې فساد او بې امنیتي نشر شول. د خلقو پر مالو او ځانو، د خلقو پر شرف او نسب تیری او تجاوزونه نشر شول. په کوم ملکو کې چې اسلامي او شرعي حدود یا جزاوي نه عملي کیږي، هلته نه د چا پر واسطه نه حیا، نه منع کوونکی سته نه جزا ورکوونکی. په هغو ملکو کې نه د چا ځان خوندې دی نه مال، نه یې ښځې خوندې دي نه اولاد. الله جل جلاله د سورة المائده په 43 نمبر آیات کې فرمایي: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یعنی او هر هغه څوک چې په هغه شی حکم ونکړي کوم چې الله جل جلاله نازل کړی دی، نو دغه کسان کافران دي. هر هغه څوک چې د الله جل جلاله د نازل کړه سو احکام څخه منکر وي، نه یې مني او د هغو څخه مخالف عمل کوي، هغه مطلق کافر دی. او که منکر نه وي، مني یې خو عمل کوي نه، هغه د کفارو عمل کوي. همدارنګه الله جل جلاله د سورة المائده په 50 نمبر آیات کې فرمایي: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. یعنی آیا پس دوی د جاهلیت حکم غواړي، د الله جل جلاله احکام پرېږدي، او د هغه قوم د پاره چې پر الله یقین لري، د حکم کولو په لحاظ څوک تر الله جل جلاله ډیر شدي؟ هیڅوک نه دی ښه. نو کومې مختلف جزاوي چې اسلامی شریعت د مختلفو جرایمو د پاره وضع کړي او مقرره کړي دي، دا د اسلام شوالی او پروالی دي. ځکه د الله جل جلاله او بندگانو پر حقوق تیری او تجاوز هغه لوی ظلم دی. داسې ظلم دی چې یوازې د معیشت نظام نه په خرابېږي، بلکې دین او دنیا دواړه په خرابېږي. نو اسلام چې کومې جزاوي لکه قصاص، رجم، د لاس پرې کېدل، په درو وهل د جرایمو د پاره ایښي دي، هغه داسې جزاوي دي چې د جرایمو د پیښېدلو مخنیوي پکېږي. او په هغو ټولو کې د عامو او خاصو خلقو د پاره مصلحتونه او منفعتونه موجود دي. نو خود بیا په تکرار سره وایم، د اسلام د شیګونو څخه یو هم داده چې مجرمانو او ظالمانو ته د حد او قصاص جزا تعین کړي ده، چې دغه حدود په واسطه سره انسان د هغه تجاوز او ګناهو څخه چې الله جل جلاله ځینې منع کړي دي راګرځول کیږي او منع کیږي. او په دغه اسلامی حدود او جزاو سره اسلامی شریعت ستا دین، ستا ځان، ستا عقل، ستا مال، ستا نسب، ستا شرف ټول در وساتل. تاسو نه ویني نن ورځ چې په کوم ملکو کې اسلامی قانون او اسلامی جزاوي نه عملي کیږي، هلته وهل او ټکول، تیری او تجاوز، فسق او فساد، رشوت او خیانت ټول نشر دي. د خلقو اولادونه د مال او پیسو د پاره اغوا کیږي یا تشتول کیږي، د خلقو پر ناموس تیری او تجاوز کیږي. دا ولی؟ ځکه دغه جزاوي چې د اسلام دشمنان عنف او شدت بولي نه عملي کیږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، د دعا په امید